السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د عمرې فرایض، واجبات، سنن او هکذا مفسدات که دا لږ بیان کی. جناب محترمه، په یو میسج کې خو به دا ډیره مشکل شي، خو کوشش به وکړو مختصرا به داسې د عمرې یوه خاکه در سره شریک کړو. جناب محترمه، په عمره کې دوه فرضونه دي. فرضونه عمره کې دوه دي. یو احرام تړل دي. احرام څه ته وایي که نه؟ یعنې د احرام په نیت باندې تلبیه ویل. نو سړی به ځان نه دوه څادرونه صفا نوي تاو کي. او دویم د احرام او ښځه دی خیر دی چې همغه کمې کپړې د دې وي او پاکې کپړې جامې ورسره وي، بس همغې کې دی د احرام په نیت تلبیه ووایي، بس دا د دې احرام شي. او دویم فرض چې هغه ونه شي نو هغې سره عمره نه کېږي، دا طواف دی. نو دا دوه عمره کې فرض دي، دوه پکې واجبات دي. اول سعی بین صفا والمروه، د صفا او د مروه په منځ کې چې کومه سعی ده دا هم واجبه ده. او دویم حلق، د دې په نه کولو سره بیا دم لازمیږي. نو دا دوه پکې فرایض دي او دوه پکې واجبات دي. سنت عمره بس تقریبا داسې به وکړي چې که ممکنه وي نو سړی د میقات نه عمره وکړي. نو که ممکنه وي، میقات هلته خپل ځایان دي، میقاتونه دي. نو که میقات نه سړی عمره کوي نو بیا به غسل وکړي او پاک سوتره څادرونه به دوه دانې ځان نه تاو کړي. د هغې نه وروسته به 2 رکعاته نفل وکړي. نو که میقات نه یې دا عمره کوله نو بس هماغه ځای نه به تلبیه ووایي او نیت د عمرې به وکړي، بس دا د احرام شو. او که نه دغه وه د کور نه یې کوله نو بیا د پاک سوتره غسل دی وکړي، 2 رکعاته مونځ دی وکړي، کپړې دی واچي، خو نیت دی لا د عمرې ځکه نه کوي چې کیدای شي محصر شي، بند را بند نشي، لاره کې جاز خراب نشي، بله څه مسله نشي بله. نو چې بیا په جاز کې کېنسته نو بیا د کوشش وکړي چې کوم ځای ته د میقات ځای ته رسیږي د همغې ځای نه د بیا نیت او تلبیه ووایي. نو بیا د بیت الله شریف د را رسېدلو تر وخته پورې هم دا تلبیه ځان سره وایي. بیا چې کله بیت الله شریف ته ورسېده نو د رسېدلو سره که فرض مونځ ټیم برابر او جمع ولاړه وه خو فرض مونځ کې به شریک شي، او که نه جمع ټیم نه و، داسې ټیم کې ورسېده چې د فرض مونځ وخت نه و، بس سم دست د طواف شروع کی. طواف به چې شروع کوي نو اضطباع به د ټولو نه اوله وکړي. اضطباع دې ته وایي چې ښي طرف اوږه او لاس دا به ښکاره کي او د دې تخرګ لاندې به څادر راواړوي په دې چپ طرف اوږې ته، دې ته اضطباع وایي په عربۍ کې، الف ضاد ط ب الف عین. نو بس ته پې نور پوه شوي. او حجر اسود نه به باقاعده طور سره خپل طواف شروع کوي. بس حجر اسود ته به مخامخ ودرېږي، نیت د طواف به وکړي، لکه څنګه چې سړی مانځه ته لاسونه اوچتوي که نه، تر غوږو د همدغه رنګې لاسونه اوچت کړي، لکه څنګه چې سړی بلکل د حجر اسود ته مخامخ ودرېږي او بیا د باقاعده طور سره دا دواړه لاسونه اوچت کړي تر غوږو پورې او بسم الله الله اکبر به ووایي. که ممکنه وه حجر اسود یې ښکلولی شه په شونډو نو دا ډېره افضله خبره ده. که په دې نشه سولولی نو لاس دې ورپورې ومږي، هغه لاس دې بیا مچي کړي. خو نن سبا وخت کې د خیال کوي، ځکه چې نن سبا وخت کې په حجر اسود باندې عطر اچولی وي نو د احرام په حالت کې خو عطر بند دي، نو د دې وجې نه د نن سبا بیا لاس ماس ورپورې نه سولوي، بس داسې لاس دې اوچت کي او هغه لاس دې خپل لاس دې بیا مچي کي، بس هغې نه دې بیا ښکل کي او بس بیا دې شروع شي. نو چې شروع شو نو 2 چکرې به ووایي، اشواط ورته وایي، عربۍ کې یو ته شوط وایي او ډېرو ته اشواط وایي. 2 چکرې به مکملې کي. که ممکنه وه او سړی تکړه و نو په اولنیو 3 اشواتو کې، شوتونو کې، 3 چکرو کې دی رمل هم وکړي. رمل پهلوانۍ ته وایي. بس لاسونه دې پکې داسې خوځئ را خوځئ، نور ته امید دی دغومره به پوهېږي مړه. او که هر چکر کې ممکنه وه رکن یماني، دا د حجر اسود سره د بل طرف ته دلته دی رکن یماني ورته وایي، نو که ممکنه وه نو په لاس دې رکن یماني ښکلوي. خو نن سبا دې خیال ځکه کوي چې هلته عطر لګېدلي، که عطر پې نه وي نو بیا دې په لاس باندې لاس دې مسه کوي، ښکلوي لکه چې ما ویلې، خو په لاس دې مسه کوي. که په لاس مسه کېدل ممکن نه و، یعنې یا پې عطر لګېدلی و یا رشو، نو بیا لاس اوچتول او دا شی پکې نشته. بس که لاس ولګېده ښه خبره ده. چې کله یې 2 چکرې پوره کړي د هغې نه وروسته به بیا مقام ابراهیم کې 2 رکعاته مونځ خامخا کوي، دا واجب دي. 2 رکعاته مونځ به وکړي، دې ته صلات طواف وایي. بس 2 رکعاته مونځ یې وکړه نو د هغه طواف وشه، نو چې طواف وشه نور به راشي زمزم ته چې څومره یې په وس پوره یي دومره دې وسکي.
او د قرنګي په دې طواف کې که ممکن وي یو ځای د ملتزم ورته وي ملتزم ورته وي ځکه وی لانه التزم به سائر الانبیاء صدورهم ځکه تمام انبیاء وغیزه پوری خپل سینې مګلی دي نو که ممکن وي بیا دغه ځای کې دغه استار الکعبه نه دي پردې چې ورته وي دا پردې دی رونی سي او د غزای پورې کزان مګی شي مور پورې ودی مګي او دغلته د دعاګانې وغواړي خو نن سبا د خیال کې ځکه هلته عطر لګېدلي نو د عطرو دغه د وجې نه د ځان ور پورې نه مګي خو دا دی چې ښه مزېدارې دعاګانې دې وکړي بس چې کله دا وچکرې پوره کړې بیا به لاړ شي استلام الحجر به وکړي دا ګوره ابتدا کې هم کړی او چې کله طواف پوره کړه بیا به هم استلام حجر وکړي استلام حجر مې درته ویل استلام حجر اسود که ممکنه وای په شونډو دې مچېږي که عطر پینو په لاس دې ول ورپورې ولګوي بیا د لاس مچېږي که نه لاس دې ورته دغه رنګې اوچت کړي او بیا د لاس ښکل کړي بس هغې نه وروسته دې بیا راځي صفا والمروه ته سعی بین الصفا والمروه نه ده بس صفا مروات کې په اولانۍ غونډۍ به په صفا باندې به وروخیږي یو غونډۍ د صفا ورته وایي بس هغه هلته بیا نور ته بلدېږي هلته چې لاړ شي بیا خپل هم لږ لږ بلد به بس صفا باندې چې کله ودرېده نو بیا دې دا آیت ځان سره ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر الله بیا دې ووایي ابدأ بما بدأ الله به نو زم په هغه شروع کوم چې په کوم شي باندې شروع الله کړی نو الله قرآن مجید کې په صفا شروع کړی او په مروه ختمه کړی او همدلته دا دعاګانې ځان سره وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بس دا دي ځان سره وی نو دلته چې بیا د صفا نه راکوز شي لږ چې لاندې لاړ شي دلته بیا میلین اخضرین دي نن سبا هلته شنه ګروپونه لګېدلي لایټونه شنه لایټونه لګېدلي نو بس چې دا شنه لایټونه او بلفونه دې ولیدل بس دې ځای کې منډه ده بس دغه میلین اخضرینو کې به بیا منډه وهي لږ به تیز دي د عام حرکت نه چې منډه به پکې وهي نو چې بیا دې وواله مخکې بیا د صفا ځای راځي بس هلته به بیا صفا ته وخیږي خو وچکرې به په دې کې پوره کېږي شروع به د صفا نه کېږي او اختتام به په مروه کېږي بس چې مروه او همدغه کلمات دا چې مې کوم درته ویلې چې ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به او لا اله الا الله وحده دا چې څنګه په صفا غونډۍ کې وایي داسې بیا په مروه غونډۍ هم وایي بس چې وچکرې دې کله ووالې د خیره سره بس ستا سعی پوره شوه په چې سعی دې پوره شوه ډېره اسانه خبره ده بس را به شي ویښتان به دې کټ کړي او د هغې نه وروسته به ویښتانو کټ کولو کې دوه خبرې دي حلق افضل دی چې سړی مکمل سر کټا کی تک شینی کی دا افضل دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې د دوی لپاره دعا غوښتې ده اللهم اغفر للمحلقین اللهم اغفر للمحلقین اللهم اغفر للمحلقین څلورم ځل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم اغفر للمقصرین او قصر به څومره کوي قصر به خامخا ګوره په هر عمره کې دومره ضروری دی چې د یوې ګوتې په بند په اندازه ګوته کې 3 بندونه وي د یو بند په اندازه باندې به هر ځل سړی قصر کوي نو که بیا نه کېږي بیا به سر کټا کوي او بیا به ورباندې موسی او چاړه نه دغه به پې مګي را مګي او ښځه به د څلورمې برخې د یختو یا مطلب ټول سر نه بس د یو بند په اندازه یختان خینچي کوي د هرې عمرې نه بعد بس یختان به کټ کې کټا دې کړل هم ښه ده او که بس یو بند په اندازه د قصر هم وکړه بس احرام به خلاص کړي او عمره دې پوره شوه خو زما درته بیا هم رایه دا ده د ښې عمرې دپاره چې ډیر زیات خوند درته درکړي د مفتی نام الحق صاحب یو کتاب دی حج اور عمرې کا انسایکلوپیډیا هغه ځان ته واخله ډیر معلومات به درته پکې وشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته